چې تاسو دې سي جوړ کړم نو بیا په دې ظالمه معاشره کې ولې پیدا کول ملګرو دې سټه به تاسو ته خواجه سراخ کار دې سره چې کم ظلم شوی دی کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای څه کسان چې دا اغوا کې چې کله دا اغوا کې کنه دې غاخونه هم مات کړي دې سره ډیر ځات ظلم وکي بیا چې دا ونی ته وخه د ونی نه چې دا راغزار کی د دې املا هم مات شي او بده چې دا حالات ډیر ځات خراب دي دې سره سم ظلم شوی دی کنه نو چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو ډیر د افسوس مقام دی دا الله پاک بنیادم دی الله پاک پیدا کړل دي ځکه چې دې سره ظلم او جاته نه دی پکار الله پاک دا پیدا کړی دي ځکه کنه دې شټه تاسو ته تصویر ښکاری نو اوس په سواد کې چې په یو هسپتال کې زیر علاج د الته چې د دې علاج کې ځکه چې دې ملای هم ماته کړل د سره کسانو ډیر ځات ظلم او زیاته کړل ډیر د افسوس مقام دی کنه نو کسانو ته چې د سزا دی میلاو شو ملګرو مخکې چې یو خواجه سراو کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای سم شمارانو څه کسانو چې هغه په روډ کې کیمرې په شراغستي او هغه په کمرو باندې ایستله په کمرو باندې ډیر ځات ویشتله هغه چې ډیر ځات زخمی کړل مخکې هم داسې واقعیا راغلی و او تاسو ته بخکار دی عمر چې ډیر ځات کم دی د پلا چې زوی په هغه چې ډیر ځات چې خراب دی بوډا دی بیمار دی او دې سره چې یو کم عمر چې خواجه سرا دا او دې سره چې کم ظلم شوی دی نو تاسو سوچ هم نشئ کولای د سواد پولیسو لپاره کار کنه چې د کسان له سزا ورکړل شي ولې داسې کېږي زموږ په معاشره کې د خدای الله پاک بنی آدم دي څوک به څنګه پیدا کړي او څوک به څنګه پیدا کړي افسوس مقام دی کنه چې هغه سره دې ظلم کړي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای څه کسان چې په دې باندې ګوتی چوتای ظلم جاته چرته هم نه دی په کار ملګرو دې سټه به تاسو ښکار د کم عمر خواجه سرا د دې سره چې کم ظلم شوی ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې موږ چې اوس هم داسې خبرې کوو داسې کار کوو موږ ته دریم مخلوق وایو ملګرو موږ چې ته نرخجي وایو دا هغه خلک دی او بلکې دلته راځي کنه څه کسان چې هغه په ګوتی چې هغه چوتای وایي دا خو د الله پاک پیدا کړی دی دغه چا کار نشته دی ځکه چې الله پاک دا سړی پیدا کول شو صحیح خزم پیدا کوله او الله پاک چې داسې پیدا کړی دی ځکه ملګرو دا واقع راغلی وړ د افسوس مکان دی چې هم داسې مکوي او چا په خنداګانی مکوي کنه دا الله پاک پیدا کړی دی دا الله پاک کار دی څوک به څنګه پیدا کړی څوک به خپل څوک به خوشي څوک به یو شان پیدا کړی څوک به بل شان پیدا کړی او دې سره چې کوم ظلم زیاته شوی دی داسې چرته نه د پکار چې انسان چې دغه سره زیاته کیږي ظلم کیږي او هغه چې دغه هر قسمه د ترانسجندر دی دې سره غاټه قصه خونه چې کنه چې تاسو چې دغه سره زیاته کوي ملګرو په دې باره کې څه وایي خو دې کمنټ وکړئ زمونږ حکومت لپاره کار دا اوس د حکومت طلبګار دي چې حکومت چې دې ته انصاف ورکړل شي خاص کر د سواد پولیسو لپاره کار چې دې ته انصاف میلاو شي دا اوس په سواد کې زیر علاج دی ډېر افسوس مکان دی زمونږ پښتانه چې هر څه چې مذاق وړاو چرته هم داسې مکه دا الله پاک پیدا کړی دا او الله پاک چې هر انسان پیدا کړی نو الله پاک چې په خپل کارونو باندې خپويږي نو موږ چرته نه پکار چې د انسان په خندا وکړو یا د انسان بچیدانو دغه مذاق وړاو بل چرته هم داسې مکه په هر ټیم کې د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوي او دې سره چې کم ظلم شوی دی د دې په اړه کې आवाज چوت کړو د دومره شیر کړي خلکو ته ضرور ورسي تاسو په دې ویډیو باندې کې سوا یار زه کو ډیر ځکه پکړم چې ولې یو داسې کسره داسې کیږي ډیر د افسوس مکان دی ویډیو ضرور شیر